گلاب رنگا یو ځوان غلام حضرت حنظله د قاری غلام حضرت جانان د هجر دی بیلتون هر ملګری پسې ژاړي سړی یې په زنګون انقلاب واخیستی ګوره دا د رب فیصله د ګلاب رنګه یو ځوان غلام حضرت حنظله د قاری غلام حضرت جانان د هجر دی بیلتون هر ملګری پسې ژاړي سړی یې په زنګون انقلاب واخیستی ګوره دا د رب فیصله د گلاب رنگا یو ځوان غلام حضرت حنظله شهادت رنا پناک یو د غیرت نمونه د گلاب رنگا یو ځوان غلام حضرت حنظله شهادت رنا پناک یو د غیرت نمونه د گلاب رنگا یو ځوان غلام حضرت حنظله د ځوانۍ باڼیا وهلی دی بیا رحمت پر خزان باندې راغلی لویه خدایه د مرګي ظالم توپان د ځوانۍ باڼیا وهلی دی بیا رحمت پر خزان باندې راغلی لویه خدایه د مرګي ظالم توپان زړه مې نه لري قرار مزار ته ځم هره جمعه د ګلاب رنګه یو ځوان غلام حضرت حنظله شهادت رنا پناک یو د غیرت نمونه د ګلاب رنګه یو ځوان غلام حضرت حنظله شهادت رنا پناک یو د غیرت نمونه د ګلاب رنګه یو ځوان غلام حضرت حنظله وشوقي د سنګرونو جنګېدی په قهرمان لکه زړه د عمارتو د دشمن مخ ته توپان لکه زړه د عمارتو د دشمن مخ ته توپان وشوقي د سنګرونو جنګېدی په قهرمان لکه زړه د عمارتو د دشمن مخ ته توپان پر مبارک مخې جوړه سوله ورانه هدیره پر مبارک مخې جوړه سوله ورانه هدیره شهادت رنا پناک یو د غیرت نمونه د ګلاب رنګه یو ځوان غلام حضرت حنظله شهادت رنا پناک یو د غیرت نمونه د ګلاب رنګه یو ځوان غلام حضرت حنظله د هرات ولایت ولسوالۍ رباط زنګي محمد انور حنظله بدل دعا ورته کوي محمد انور حنظله بدل دعا ورته کوي د هرات ولایت ولسوالۍ رباط زنګي محمد انور حنظله بدل دعا ورته کوي محمد انور حنظله بدل دعا ورته کوي شهادت رنا پناک یو د غیرت نمونه د ګلاب رنګه یو ځوان غلام حضرت حنظله شهادت رنا
گلاب رنگ یو ځوان غلام حضرت حنزله باندې ولیکه شعرونه د مرګ نه و غازي شابناز دسته پرې جوړ که شعر افغان سراجي شابناز دسته پرې جوړ که شعر افغان سراجي باندې ولیکه شعرونه د مرګ نه و غازي شابناز دسته پرې جوړ که شعر افغان سراجي شابناز دسته پرې جوړ که شعر افغان سراجي شهادت رڼا پناه که یو د غیرت نمونه د ګلاب رنګه یو ځوان غلام حضرت حنزله شهادت رڼا پناه که یو د غیرت نمونه د ګلاب رنګه یو ځوان غلام حضرت حنزله ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا شهید زمزمه د افغانستان د اسلامي امارت د هرات د ولایت د رباط سنگي د ولسوالۍ د چایتلخ د جرین د کلي د اتل او قهرمان شهید قاری غلام حضرت حنزله و خواجه یاد ډالۍ شوله فرمایش کوونکي ورونه دي لکه هر یو ډیر محترم محمد انور حنزله ملا عبدالجبار جهادي قاری عبدالله جان حنزله او خاص ترتیب یې کړی دی محترم ورور محمد انور حنزله